څوک بامیه خوښ لري او څوک غواړي بامیه وخوري. نو زما خو بامیه ډیر زیات خوښیږي او ډیر صحتمنده غذا ده. کور کې همیشه زه پخوم. نو نن تاسو ته ښیم چې ما څنګه بینډي جوړ کړم. اول تاسې 2 دانې پیاز راواخلئ. دا په غوړۍ کې لږ ذره سره کړئ. ډېرې زیاتې مه سوځوئ چې بیا صحت ته نقص کوي. بس یو لږ ذره هغه یې کړئ او دې کې 3 دانې بانجانمي میده کړئ او بیا ورپسې موږ راخلو زنجفیل یعنی ادرک پکې اچو او بیا اوږه میده کوو. اول ښه ډېره اوږه مې راواخیسته. دا صحت لپاره ډېر فایده کوي. د وینې جریان ښه کوي او ستاسو فشار هم کموي. نو دا هم پکې اچوم زه. نو اوس په دې کې څو دانې مسالې ګډوم. مسالې پکې اچوم او بیا دا میکس کوو او سره بندو. په دې ټایم کې مونږه بینډي یعنی بامیه میده کوو او دا بیا په دې قورمه چې کوم پوخ سوی ده دې کې اچوو. نو ښه واړه واړه میده کوي بیا ښه مزهدار راځي. نو د دې سر بندو. بس یو څو منټ بعد بیا چې پوخ سي بیرته یې خلاصوو. ما ته په کومنټس کې ووایئ چې تاسو په خوراکو کې څه شی خوښیږي چې بیا بل ځلې زه هغه ډوډۍ تاسو ته جوړ کړم. نو ډیره مننه. دا ویډیو خالص د انجونو د پاره ده. نو الکانو تاسو دا ویډیو سکیپ کوئ مه ګورئ. ښه خالص د انجونو د پاره ده په دې چې زه د خپل تجربه انجونو ته ښیم. نو ګورئ ما څومره ښایسته مزهدار خو معلوم نه ده خو داسې ښایسته ګردې پراټې ګول ګول پراټې ما جوړ کړي او ما دا ژوند کې پراټې ما نه وو پخ کړي لکه مخکې د واده نه ژوند کې ما نه وو پراټې جوړې کړي. نو دا ما د واده نه وروسته زده کړ د نامزادي نه وروسته راغلی. او تاسو ته یو مشوره دا درکوم چې د واده نه مخکې نامزادي نه مخکې تاسې زده کړئ داسې ښایسته مزهدارې پراټې جوړول زده کړئ مخکې او ډوډۍ پخول زده کړئ په دې چې بیا تاسو کولی شئ خپل خاوند خوشحال وساتئ. نو زه تقریبا هره ورځ نه خو هر څو ورځې بعد مې خاوند ته پراټې پخوم مزهدار ډوډۍ پخوم. نو تاسې هم زده کړئ او که تاسې ماته را زده کوئ ځینې ښایسته ریسیپي چې کوم سره خامخته پخیږي ډوډۍ پخیږي نو ماته ووایئ زه به ټرای وکړم پوښ وکړم که څنګه. څوک داسې ښایسته مزهدار پالک غواړي. په دې ویډیو کې تاسو ته ښیم چې څنګه تاسې مزهدار پالک جوړولی شئ. اول 2 پیاز راواخلئ. بیا دا 2 پیازه کټ کړئ او سمال پیسز نه جوړ کړئ. په یو دیګ کې لږ غوړي واچوئ. دا غوړي ښه سره کړئ او بیا په دې سره غوړي کې مونږه پیاز اچوو. دا پیاز مونږ تقریبا 15 منټ سره کوو. بیا په دې کې زنجفیل اچوو یعنی ادرک. دا په یو اون کې میده کوو او ترنه لږ کریم جوړو. بیا اوږه راخلو. دا هم سمال پیسز کې کټ کوو او په دې اون کې اچوو. د دې نه هم یو کریم جوړو. بیا وروسته په دې سره سوي پیاز کې مونږه دغه پیسټ مکس کوو. نو یو څو منټ نور هم بیا سره کوو په غوړي کې. بیا بانجان رومي سمال پیسز کې کټ کوو. دا هم 2 دانې بانجان رومي دي. دا په دې دیګي کې اچوو او دې کې ځینې مسالې مونږ تیار جوړ کړی ده. تقریبا 5-6 مسالې دي سره له مالګه. دا په دې دیګي کې اچوو او د دې سر بندو چې یو څو منټ ښه نرم سي. بیا مونږ ګندنه راخلو. خو اوس دلته جرمني کې ګندنه نه خرڅېږي. دغسې پورې په نوم باندې هغه ده نوش پیاز غوندې شی ده هغه خرڅېږي. دا راخلو سره له ګشنیج ته ښه ډېر میده کوو سمال. بیا د دې نه مخکې چې مونږ پالک پاخه کوو اول دا نخود نیم پخوو لکه مکمل نه پخوو بس چې نیم خام وي او نیم پوخ وي. دا چې تیار سي بیا مونږ په دې کې هغه میده سوي پورې چې مخکې کټ کړي وو دا پکې اچوو. نو دا ټول پکې اچوو. دیګی په سر بیا لږ بندو لږ نرمیږي تر څو چې مونږ پالک کټ کوو. نو بیا ګشنیج هم پکې لږ سره اچوو. بیا پالک کټ کوو مونږه. نو دا چې ریډي سو دا هم په دې دیګي کې اچوو. ټول سره ښه مکس کوو او بیا سره بندو. نو بس په دې کې رښتیا مرچ یادو نوځي تاسې ښه ډېر ترخه مرچ هم پکې واچوو. بس دا پخه کړئ. نو الله نو چې نن مې سمې مزېدارې پکوړې جوړې کړې دي. په دې ویډیو کې زه تاسو ته ښیم چې تاسو څنګه مزېدارې پکوړې جوړولی شئ. دې دپاره پکار لرئ تاسې آلو بیا پیاز راواخلئ. بیا دغسې نوش پیاز راواخلئ. جنجر راواخلئ. اوږه پکار ده د ذایقې دپاره او پودینه یعنې ګشنیج.
دا ټول نری نری اوږده پرېږدئ. ډېر مهم ده چې اوږده او نری کنه بیا خام پاتې کیږي په غوړي کې بیا نه صحیح پخیږي. نو دا ټول چې میکس کړئ سره له د بیسن اوړه نو داسې مزهدار پکوړې به جوړ سي چې بس خوله به اوبه وکړي. نو دا ټول سره میکس کړئ، اوبه پکې واچوئ او ښایسته پکوړې کریم جوړ کړئ او پخه یې کړئ. واو څه خوند کوي. بس تاسو ځای خالی ده نو راځئ چې تاسو ته هم داسې مزهدارې پکوړې جوړې کړمه. وږي یاستئ او که نه راشئ هله نو ژر وکړئ. اوس مجبور چې بس ټول زه یوازې خلاص کړمه نو دا خو ښه کار نه ده. زه خو باید خپل فکر هغه خیال هم وساتم نو بس نور به نه خورم، زما ښایسته فکر به خراب شي. نه انف از انف، نور به تاسو ته پرېږدم. که تاسې راځئ نو دا پکوړې ټول تاسې وخورئ. نوشي جان.